ګران هېوادوال، د افغانستان تقریبا معاصر تاریخ د کندهار څخه شروع شوی دی. کندهار د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه کې هغه مهم ځای دی چې د زړه حیثیت لري. کله که کندهار یعنې د دې جغرافیې زړه ناارامه وي، نو دا سیمه به ټول ورسره ناارامه وي. او دښمنان تل کوښښ کوي چې د اسیا د دې ستر ټاټوبي زړه ناارامه وساتي او دغه سیمه ناقراره کړي. دوستانو، کله چې پر دې جغرافیې کې د معاصر تاریخ غښتلی پاچا احمدشاه بابا واکمن سو، د دې جغرافیې هغه ټول واک یې ترلاسه کړي. په دغه وخت کې د افغانستان بالخصوص د کندهار ښار، زوړ ښار چې د نادر افشار د خوا څخه وران شوی و، لوټې شوی و. په کندهار کې هېڅ ډول ښار شتون نه درلود. احمدشاه بابا د شیر سرخ کلا چې د نادر آباد د خوا څخه نادر افشار د خوا څخه جوړه شوې په نادر آباد مسمه وه، هغه ډېر یو کوچنۍ ساحه وه چې هلته فقط یو کلا وه. نو احمدشاه بابا هم په دغه کلا کې چې مخته د شیر سرخ زیارت دی، په دغه زیارت کې د یو جرګې نورځنۍ جرګه چې هلته د افغانستان د ټولو قومونو په شمول دایره شوې وه، احمدشاه بابا ته ټولواک ورکول کېږي او د دې جغرافیې پاچا کېږي. کله چې احمدشاه بابا پاچا سو، احمدشاه بابا پرله پسې د هندوستان پر طرف درنې حملې وکړلې. د افغانستان دغه وخت جغرافیه د نیشاپور څخه چې د ایران اوس د ایران په خاوره کې دی، او په شمال کې د پنجدي مروې څخه چې بخارا څخه مقصد ده چې دا اوس د آمو پر هغه غاړه یا ترکمنستان هېواد و، د ازبکستان مملکت مربوط دی، او شرق طرف ته تر ډهلي پورې د افغانستان جغرافیه امپراتوري وځړوله. احمدشاه بابا په کندهار سره ډېره مینه درلودله. کله چې به د هرې خوا ته تاختونه وال کامیابۍ یې راوړلې، خو خپل کندهار یې نه هېروي، خپل کندهار ته به دی بېرته راتلی. نو ده چې کله پر هندوستان باندې درېیمه حمله وکړل، په دغه حمله کې ډېر غنایم په لاس ورغلل. نو بیا دا فکر ور ولاړ شو چې په کندهار کې به یو نوی ښار آباد کړو. د دې ښار د آبادۍ دپاره د هغه وخت تکړه انجینران او معماران راوغوښتل. د کندهار ښار یې د اوسنی ښار چې د کندهار دی د احمدشاه بابا ښار په نامه یادېږي، چې دا په 4 دیوالو مشتمل و. د دې ښار تاداب یې کښېښوی. ښار ته یې 4 غټې دروازې او 4 غټ برجونه د ښار په 4 طرفو ورکړه، چې هغه دروازې د عیدګاه دروازې، هرات دروازه، کابل دروازه او شکاپور دروازې په نوم دي. او د غټو غټو برجو د دروازو د هرې دروازې په بغل کې دوه کوچني برجونه د پیرهدارانو دپاره جوړ کړه، چې هرې دروازې په یو بغل او بل بغل کې دوه برجونه وه. د دې برجو کې به چې کله دروازې تړل کېدلې، بیا به د ښار محافظین په دغه برجانو کې ناست وه، د ښار حفاظت پرې کوي. احمدشاه بابا چې کله د ښار تاداب ایښوی، د دغه ښار په داخل کې ټولو قومو ته یوه کوڅه، یوه ساحه ور په نام کړله. بیا د هغه قومو خلک په کوڅو کې خپل کورونه جوړ کړل، چې ټولو ساحې معلومې دي. یعنې په ښار کې ټولې کوڅې، حتی د مسلیانو چې هغه وخت د مسلیان دغه خلک وو چې د نن هغه وخت د هنر موسیقي یوازې دغه یو قوم کول چې مسلي په نامه وه، یعنې نورو قومو نه وه زده. هغو ته یې لا هم جلا کوڅه ورکړه، د مسلیانو کوڅه، چې تر ننه موجوده د شکاپور دروازې په کلا فصیل کې ده. هندوانو چې خپلې ساحې ورکړې، د هندوستان څخه یې راوستل، هغه چې خپل دغه ورکړل چې د دې ښار تجارت دوکاندارۍ یې پر مخ وړلې. یعنې ټولو قومو ته یې په دې ښار کې ځای ورکړی. هېڅ قوم چې دلته په کندهار کې مشته وو، هغه بې کوره یا بې کوڅې پاتې نه شو. ټولو قومو مشرانو ته، ځیرک، پنجپای، هندو، مسلمان، هنرمند، ټولو ته یې ورکړی. ټول یې په خپلو ځایونو کې په دې ښار کې مشته کړله. د ښار
دیوال احمدشاه بابا تقریبا په بیخ کې 12 متره بروالی درلودي، حتی سر هم 6 متره بروالی 9 متره بروالی درلودي چې پر سر باندې د آس ګاډي ربط آمد کولی شي. چې په هغه وخت کې په پیردارانو کله کله به بابام دغه دپاره یا د شاهي کورنۍ خلک د آس په ګاډۍ کې د ښار په لوړو دیوالو پر سر باندې ګرځېدل او د ښار ننداره به یې کوله. د کندهار ښار هغه وخت چې بابا جوړ کړي د ښکلا د نظره د افغانستان د ډېرو مهمو تاریخي او ښکلو ښارونو څخه جملې څخه و، یعنې بهترین ښار و. خلک به د سیل لپاره دې ښار ته راتلل. دا ښار د افغانستان د تاریخي ښارونو څخه دی، خو نن پر هغه ښکلا لکه هغه وخت چې درلوده نه لري. یعنې نن هغه ښکلا یې پیکه سوې ده، توجه چا نه ده ورته کړې. هیله لرم چې مسؤلین توجه ورته وکړي. په ښار کې دغه بې ځایه زاړه سایوانونه او د ښار د لارو کوڅو بندش د خلکو په وجه او د ښار د ښکلا یا د رنګمالي دپاره د دوکانو د دروازو او د دوکانو د مخونو د رنګمالي دپاره د کندهار ښاروالي توجه ورته وکړي. دا ښار بېرته یو وار دغسې پر هغه تاریخي حالت باندې ورغوي لکه څنګه چې د بابا په وخت کې و.